خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال نور سمسور بېکړو د جنت په مثال در ریاست الوزراء اقتصادی مرستیال محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره او له اجنډا سره سم پر ټاکل شوو موضوعاتو بحث وشو. په غونډه کې تر هر اړخیز بحث وروسته پریکړه وشوه چې د فراه ولایت د بخش آباد او نیمروز ولایت د کمال خان بندونو د پاتې چارو د بشپړولو په موخه د اړوند وزارتونه او ادارې د بودیجې له توشیح وروسته خپلې چارې ګړندۍ کړي. د اقتصادي کمیسیون په یاد نوبتي غونډه کې د عایداتي منابعو د فعالولو په اړه د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان د تطبیق اړوند د مالیې وزارت لخوا وړاندیز شوی راپور او اړوند وړاندیزونه تایید او پریکړه وشوه چې د مشرتابه عالی مقام سره دې شریک شي. اقتصادي معاونیت او مالیې وزارت ته دنده وسپارل شوه چې په ګډه د عایداتي منابعو د فعالولو لپاره لا نور کار هم وکړي. همداراز ټولو وزارتونو او ادارو ته سپارښتنه وشوه چې د عایداتي منابعو د غښتلتیا په موخه خپلې پالیسۍ غني او له اقتصادي معاونیت سره یې شریکې کړي. په ناسته کې د خوړو او درملو ملي ادارې په مشرۍ استخباراتو لوی ریاست د صنعت او سوداګرۍ، مالیې او کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ له وزارتونو څخه جوړې شوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې افغانستان ته د غیر قانوني او بې کیفیته خوړو او درملو د تورید او بیلټۍ د مخنیوي په موخه یوه جامع کړنلاره جوړه او د تاییدۍ لپاره یې په عاجله توګه اقتصادي کمیسیون ته وړاندې کړي. د اقتصادي کمیسیون له همدې پریکړې وروسته د خوړو او درملو ټول شرکتونه او سوداګر مکلف وبلل شول چې د یوه نیمې میاشتې په موده کې خپل ټول واردات د خوړو او درملو ادارې له اصولو سره برابر کړي. که له ټاکلې نیټې وروسته هم هغوی د ناسمو موادو له واردولو ډډه ونه کړي له قانوني چلند سره به مخ کیږي. همدارنګه په غونډه کې د جوزجان ولایت قوشتېپې او درزاب ولسوالیو ته د برېښنا رسولو په موخه د افغانستان برېښنا شرکت په مشرۍ جوړې شوې تخنیکي کمیټې ته دنده وسپارل شوه څو یادې سیمې ته سفر وکړي او یادو ولسوالیو ته د برېښنا رسولو موضوع له نږدې وارزوي او خپل راپور د وروستي تصمیم لپاره اقتصادي کمیسیون ته وړاندې کړي. د غونډې په پای کې د کابل ښاروالۍ لخوا د بهزاد سینما اړوند ساحې، د بهزاد سینما مقابل ساحې او په دریم مکروریانو کې د قاضي پلازا شاته د ځمکو د عامه او خصوصي مشارکتي طرحو قراردادونه د آزادې داوطلبۍ له لارې د وړاندې شویو پروپوزلونو په شرایطو سره تایید شول. خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال